سکینه چیغې خو ما اورېدلې نجا په لورې منډې ویلې آی ظالم د لاسه سروږه شوه خالي شوي وړوي ګونه دي کله مخشار وي سکینه قوت کې برور ازغار وي آی ګریوان بې ماسي په وینو سور وي ورور ته بیایي د انصاف ورېځه دی کچا کړي غمو ته راوړي شبیا عباس ته سوري وکیل او نږدې برات کې علمدار دی کاکا تحریرات دی خیمو ته څټ مازدیګر دی زول جانا سکینه سنکا یا وینو کې سوره نجاب ته لاړ شه شمع خمره بوګري لوړې او شزوای خو تا نه مرور دی و بابا راشدی خلیاکا خیمو ته څټ مازدیګر دی زول جانا سکینه سنکا چاګ شواري ورنه خستلی یا سکینه ګریوان شلولو او شنن تلا د تاسې ور د سکینه په خدای اسرکه خیمو ته څټ مازدیګر دی زول جانا سکینه سنکا یا سایه داری پټیټ مخام دی یا مزافر روری زنکدانوی او چوک چوک بخارنی اور د خوري بیا ورستنکه خیمو ته څټ مازدیګر دی زول جانا سکینه ستنکه یو پر یاد وکوی و مسافر حسین آئی سکینہ نمنو کی سترگی غڑاولے یا سکینہ نمنو کی سترگی غڑاولے یزید پاوچ کی و بشیمار وشاولے ترور تاروغلا پشړو شوالا ورمنا ترور تاروغلا پشړو شوالا ورمنا سری سری وخی په مخ باندې بيدلې ترور وگ سزد تند نمڑ کی گو یا تروری وگ سزد تند نمڑ کی گو یا لمبی ما پسینی ولگی دلے موتا دی جزد وکا شم روانا دا سلیم دے کو
بیر کولی ساکنا شمل لین کی راخم نشتو یا ساکنا شمل لین کی راخم نشتو یا بی بی تندتا بی بیانی جوڑی دلے ساکنا شول روان جهان رنگ وای او ساکنا شول روان جهان رنگ وای د بابا قاتل ته سترګې غړولې ورته وایم ماته لګي وبرو کوی یا ورته وایم ماته لګي وبرو کوی یا سکینه کسی ظالم نه اورېدلې شمر ټول پوځ نیوه په تقسیم کې خدایا شمر ټول پوځ نیوه په تقسیم کې خدایا سکینه وړې وړې سلګې کولې دا څنګه دل وړې بیبي طرف روان شو یا سکینه ورته سرې سترګې غړولې بسجده سکینه په خولې روشاوه مرګه پورې یوه بنه وچیږلې یا حسین عزت و مقام د خاندان عصمت ما و تا و د ما و د تا والدین و اقارب و د مرحوم گناهان عفو و بخشش که دویم صلاح الدین بلندتر واسطه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال سيدنا ومولانا وملجأنا ومقتدانا وإمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والتسليم عليكم بسلاح الأنبياء قيل وما سلاح الأنبياء قال عليه السلام الدعاء صلوات پر حضرت باندې واسطه الله فعزت و مقام د خاندان عصمت مرحومی تا د قبر و د برزخ و د قیامت زندگی ای کربلا لاهوت ورمنو سره نصیب و گرزم دوستان عزیز علما موجودی متحق دیواجن نو سے تقریبا زد ایدغ ولس سرائی حسابی گو خب یادا هم دی جمال حسین آقا و دی یوسف حسین آقا و دی عبید حسین آقا دی اغوی شرافت و بزرگی ده سا
ما ته اجازات راکړلو. تاسو یو بلند اواز سره صلوات واستوئ. ایما عرض داده ایوا اوکلایی قاعده ایتاسی خدمت که زا عرض کوم انسان زمیداری متاسی پانی تروان ده ای پاسل پنند کوي کور نه وتلو ی کور ولا ورته ویله څه پڼې ته خو روانې خو ځان سره بیلچه واخله که هغه جواب کې ورته وایي څه روان یم پڼې ته خو ځان سره بیلچه نه خلم آیا داسې سړی عقلمند دی؟ تاسې له اونکې خیال وکړئ. یو صلوات واستوئ په حضرت باندې. دینا یو بل ساده مثال دیخنه اټیک وکړلو مرچزان دی پیر شروع کړی دی ولس کی چیغه گاډه شوه دیخنه راغلی دی جنګ شروع کړلو دا سړی بغیر د توپک نه بغیر د شینکوپ نه بغیر د لنچر نه ځان لیونای کی ورپسې وځي هلته یې دیخنه مقابل کې خولي لاس ودرېږي آیا دا کار د عاقلانو دی؟ خلق رستنه شول ایوی غزوی نه یا ایو جنگ نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویله مرحبا وی په تاسې باندې برکات وی په تاسې باندې تاسې ښه جهاد وکړلو و تاسې جهاد اصغر کې کامیاب شوی د جهاد اکبر په متعلق سوچ وکوي یعنی حضرت ورته ویله څاوړه جهاد کې تاسې کامیاب شولوی خدای درې برکات کېده خو دینه ورسته غټ جهاد دی غټ جهاد کې ځان باندې فکر وکوي صحابي ورته ویله یا حضرت که توری وی اندغ میدان کې وي که نیزې وي اندغ میدان کې وي که یې غشو برنونه و اندغ میدان کې وو دا کوم یو جهاد دی څه دغه جهاد نه غوټ دی څه سرونه ایوه طرف تللی دو تانې بل طرف تللی دی دین عظیم جهاد هغه کوم یو جهاد دی څه د هغه په متعلق ته توصیه کوي څه جهاد اکبر کې بیا تاسې فکر وکړئ حضرت ورته ویله څه هغه جهاد څه هغه دی جهاد نه زیات مشکل دی و ډیر ګران دی هغه د خپل نفس سره جهاد کوله خپلو خواهشاتو سره جهاد کوله هر یو شي دپاره اسلحه وي وسله وي اتم برج ولایت
مسافر خراسان امام رضا علیه السلام نه حدیث ده، اصولی کفی که هم موجود ده، باب دعا میزان الحکمه که هم موجود ده، باب دعا حضرت فرمایش وکو علیکم بسلاح الانبیاء، تاسو ته وصیت کوم په وسلې اوچتونې باندې، خو هغه وسله چې هغه الیزای و غونډې خیلو وسله نه وي، سوچ مو دی خبرې ته، هغه ملایانو و ذکرانو و ډاکټرانو وسله نه وي، هغه وسله وي چې هغه وسله صرف و صرف انبیای ګرځوي، انبیاء سره بیا هغه وسله. علیکم بسلاح الانبیاء، ضروری ده تاسو ته ستاسو د انبیاء وسله اوچاته کوي. قیل یو کاس ورته ارپاڅېدو، ورته وویله یا ابن رسول الله وما سلاح الانبیاء، حضرت دار ته وایه چې انبیاء سره تورې وي، انبیاء سره نیزې وي، انبیاء سره میزایل وو. حضرت ورته وویله چې د انبیاء وسله هغه د دعا کوله. تاسو دوستان عزیز خیال وکوئ، دعا یعنی الله رب العالمین غوښتنه. کله چې انسان باندې تنګسا راغله، هغه وخت مذهب و نظریه نه پکارېږي. الغریق یتشبث بکل حشیش، کله چې انسان غرق شولو بیا هغه دې ته نه کسي چې دا محکمه ونه د لاس ور واچوم یا دا سسته ونه د لاس ور واچوم. غرق انسان هغه نور خو پرېږده چې هغه یې اوبو غاړې کې شنه واښه کسي یا هغو واښو ته لاس ورچوي. کله چې انسان نفس گناهانو کې غرق شو، گناهانو دریاب کې ډوب شو، بلوانو و د امتحانو دریاب کې ډوب شو، هغه وخت خو هر یو انسان خواه مسلمان ده، خواه کافر ده، خواه نظریه لري، خواه نظریه نلري، هغه وخت هر یو انسان ایو ذات طرف ته توجه کیږي. دای ما منی خدای، سوچ مده خبر ہوتا دا خدای ما منی اتومیتیک سکلا دا غرق شو بلوان سره روبرو شولو، هغه ځای کې معلومه خبره ده چې هغه به خامخا به ایو ذات طرف ته متوجه کیږي. یا صلوات و سلام حضرت و خپل ثقافت و خپل کلچر ده
مادیوی گناه بیان وکو اب بیان کوانی سرا سرا یو جوان ورکی پاسی دو اما سامی ویلسا ناره حیدری خلق ورپسی ویلسا یا علی ما مغزوی که خبری دور خواند رو کو دور اربانده اگه خبر خواه لگی دا سا واقعا دسی زوی که ده یا علی مدد ویلن پکارده سا انسان ای گناهانو دریا بانده ورگادیگی نه علی تا غاق وکی سا علی ورسر مدد وکی یا صلوات و استوی فحضر علیکم بسلاح الانبیاء حضرتی آئی ستاسی ده فرش ضروری ده ستاسی ده انبیاء و وصل و چاہتا کوئی قیل ما سلاح الانبیاء قال علیہ السلام الدعاء دوستان عزیز ایو بلزای کی پنجم برج ولایت امام باقر علیه السلام فرمایش کبی کتاسی خپاکی گوینا چونکه دی معصوم کلماتو که دی برکات وی آگئی مرحومی قابر تا ایوا دیوا و گرزیگی دوستان عزیز امام باقر علیہ السلام فرمایش کبی الا اخبرکم بما فیه شفاء من كل داء حتى السام حضرت ویلا توستا زدس شای وخیو الا اخبرکم توستا ز ای دس شی خبر دیر کن سا اغا توسی سا اغا کی دی هر بی بیمارو شفاوی اتلس میل مزار وکی پندید خوگیگی کور تراشی سکوی خواه خواب کور اولاو تیز پیرستمولا تا ارواخلا امام باقر علیه السلام یایی سغالی سے دا پیرستمول ضرورات تا پاتی نشی الا اخبرکم بما فیه شفاء من کل داء ای دسی شی خبر دیر کن سا اگه که هر بی بیمارو شفاوی حتی سعمی حتی سے دستمانه شفای آور کی بی استمانه نا انسان تا نجات پیر کری حضرت طویلہ ساغ شای ساغی که ده هاری و شی هاری و مرض شفا ورکیده الدعا اغاد دعا فإن الدعا سلاح المؤمن دعا لکسنگی ده انبیاء و اسلحه ده اندسی ده مؤمنان و اسلحه هم ده یا صلوات و اسلامی فحضر داس قرآن وکسوی روایات و دنیا ولټوي ماته چې کوم ټیم مقرر شوی دی هغه نه پورته زه یو سکند مخته نه څو یوسف حسین هغه وی بیا شته دي هغه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یایی الا اخبرکم بما زتاستا دی اگشی خبر دیر کن
سینجیکم من عدوکم هغه په ذریعې تاسې دښنه محفوظ شوې. داسې شاید درته بښیم څه بغیر د توپک نه دښنه محفوظ شي. الا اخبرکم بما ینجیکم من عدوکم و یدر رزقکم. داسې شي خبر دیر کوم څه که تاسې نستۍ سره روبرو وئ تاسې کم دستی در کې وي تنګ دستی در کې وي روزي مو تنګوي داسې اسلحه درته وښیم څه د هغه اسلحې په ذریعه یې تاسې روزي زیاته شي. حضرت علی ورته ویله قالو بله ټول ورته ویله یا حضرت ورته ویه. حضرت ورته ویله تدعون فی النهار واللیل البته دښنه محفوظه کیږي البته